پوګم د ښکلا ستوري د امن پرنجو بد کړم دواړې سترګې. دا ډېر یو ښه افتخار و نو د افغانستان دپاره افغانستان د ملت لپاره موږ ډېر زیات خوشحاله شو. خصوصا ما ډېر ښه احساس وکړ او ډېر زیات خوښ شوم په دې باندې. نو ځکه مو دا اراده وکړه چې تاسو په نږدې ووینو، تاسو ادارې ته د دې مبارکي وایو، خصوصا تا ته د دې مبارکي وایو. الله تعالی دې نور هم توفیق درکړي، خدای دې نورو افغانانو ته توفیق ورکړي چې داسې نوښتونه وکړي. موږ په دې باندې خوشحاله کېږو او موږ به تر شا ولاړ یو. ما از شما حمایت میکنم، میگم ما در کلیت تو ما ته ډېر ښه خوند راکړي. نظرونه دې کې وویل، ما سبا به ورشو. په دا وخت کې چې ما بل واره هم دا کار وکړ، منفي تبلیغات یې څه وکړو، بیا ډېر ګټه وکړه. افغانان چې کاندیدان دي ډېر یو ښه افتخار و نو د افغانستان دپاره افغانستان د ملت لپاره موږ ډېر زیات خوشحاله شو. خصوصا ما ډېر ښه احساس وکړ او ډېر زیات خوښ شوم په دې باندې. د اذان نیوز محترم لیدونکو السلام علیکم. افغانستان یو ځل بیا راپورته کیږي، هغه جنګ ځپلی افغانستان چې له کلونو په جګړو کې اخته ده او دغه کوچنی هیواد د بیلابیلو هیوادونو ترمنځ د ټکر یوه سیمه ده چې هر هیواد په افغانستان کې د خپلو ګټو جوړولو لپاره دغه سیمه ورانه کړې ده. د روسانو له یرغل وروسته امریکایانو او بیا په دغه هیواد کې وجاړي هغه څه دي چې دغه هیواد یې لا وروسته پاتې کړ. د دغو ناخوالو بنیاد د ثور په کودتا پیل او تر اوسه هم لا افغانان له دې ناخوالو څخه ځورېږي. خو د دې تیارو په منځ کې یو څرک هم ښکاري. افغانان د خپل هیواد جوړونې ته ژمن دي. د نوي اسلامي نظام په راتګ سره افغانانو یو ځل بیا د خپل هیواد د آبادولو لپاره مټې رانغاړلې. دا ځل افغانانو یو داسې موټر جوړ کړ چې په سیمه کې هیڅ هیواد هم نه ده جوړ کړی. زمونږ ګاونډیو پاکستان، ایران، هند یو هم دغه رقم موټر نه ده جوړ کړی، بلکې لومړی افغانستان شو چې دغه ډول سپورتي موټر یې جوړ کړ چې راتلونکی قیمت به شاید تر لکونو ډالر وي. دغه سپورتي موټر د افغانستان د مسلکي او تخنیکي زده کړو د مرکز لخوا جوړ شوی ده. دغه موټر څه موده وړاندې په نیمچه ډول نندارې ته ښودل شوی. په هغه وخت کې دغه موټر لا په پوره ډول نه و تکمیل شوی چې نندارې ته ښودل شوی و. خو اوس دا دی، دغه موټر په تکمیلېدا ده. تېره ورځ د کابل ښار په واورین موسم کې دغه موټر په سړکونو وګرځول شو. د دغه موټر په جوړېدو افغانان چې په هر هیواد او هره سیمه کې میشت ول خوشحاله شول. یو ځل بیا یې خپل وطني او ملي احساس راویښ شو. دغه موټر د یو افغان ځوان لخوا چې محمد رضا احمدي نومیږي جوړ شوی ده. د ښاغلي محمد رضا احمدي د دغه موټر جوړول ګڼ افغانان خوښ کړل. تېره ورځ د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد هم د دغه موټر لیدلو ته ورغلی و. په دغه لیدنه کې ښاغلي مولوي محمد یعقوب مجاهد دغه موټر څخه لیدنه وکړه. همدارنګه د دغه موټر له جوړونکي محمد رضا احمدي سره وکتل. په دغه لیدنه کې د مسلکي تعلیماتو مشر مولوي غلام رحمان شهادت هم حاضر و. د افغانستان ملي دفاع وزارت پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی، د ملي دفاع سرپرست وزیر د افغانستان د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې د نوښت مرکز د تولیدي موټر څخه لیدنه وکړه. د ملي دفاع سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد په کابل کې د افغانستان د تخنیکي او مسلکي زده کړې د ادارې د نوښت مرکز لخوا جوړ شوي موټر څخه لیدنه وکړه. د ملي دفاع سرپرست وزیر د ګړندي موټر د تولید په برخه کې د یاد مرکز د مسؤلینو له دغه نوښته قدرداني وکړ او دا یې د هیواد د روښانه راتلونکي پر ځان بسیاینې او هوساینې په برخه کې یو ارزښتناک ګام وباله. همدارنګه د افغانستان اسلامي امارت د دفاع وزارت سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد له خپل هر ډول همکارۍ څخه ډاډ او همکاري ورکړه چې هیڅ ډول خپله همکاري به له دې مرکز څخه ونه سپموي. همدارنګه د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد دغه موټر جوړونکي ته یو اندازه انعام هم ورکړ ترڅو دغه موټر جوړونکي تشویق شي.
همدارنګه د افغانستان د مسلکي زده کړو مشر مولوي غلام رحمان شهادت هم افغانستان د ملي دفاع وزارت د سرپرست له همکارۍ او ډاډ څخه ملاتړ وکړه او هغه څخه یې مننه وکړه چې له دوی څخه خپل ملاتړ اعلان کړی ده. دا چې افغانستان په دومره کمزوري او ځپلي حالت کې یو داسې موټر جوړ کړی ده، نړیوال او زموږ ګاونډیان یې حیران کړي دي او خپل ځانو ته په غوسه دي. هغوی وایي چې افغانستان چې دومره وخت په جګړه کې ښکېل و، یو داسې موټر یې جوړ کړی ده چې په سیمه کې سیال نه لري، داسې سپورتي موټر چې تر لکونو ډالرو پورې قیمت رسیږي. د غریب سړي زامنو د افغانستان وروڼو دا ګاډی جوړ کړی. پرونو څومره تکلیف راغلی، جنګونه پې راغلي، خو بیا هم د هغې په باوجود زموږ وروڼو سوچ دومره لرې لاړ چې ګاډی جوړ کړو. او دا ګاډی ګوره وړه خبره نه ده. موږ ګوره دلته په اسټن مارټن باندې 2 لکه 3 لکه ورکو، قسم دی چې اسټن مارټن هم خسته دی. زما سره بنتلی دی، بنتلی او تام نه رسي. د دنیا های کلاس سپورټس ګاډي دي زما سره، داسې ګاډی نشته. او موږ پاکستانیانو سره جوړ کړو، کباب مو خوړو، غول جوړ کړو. هغو ګاډي جوړوي، موږ غول جوړو. نو څوک ښه شو ګاډي جوړولو والا؟ د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد په دغه لیدنه کې د موټر له جوړونکو سره وکتل او همدارنګه هغوی ته د همکارۍ ډاډ ورکړ او د تشویق په پار یې هغوی ته انعام هم ورکړ. همدارنګه ښاغلي مولوي محمد یعقوب مجاهد له دغه موټر څخه هم لیدنه وکړه او دغه موټر یې ولیده. ډېر یو ښه افتخار وشو نو د افغانستان دپاره، افغانستان د ملت دپاره موږ ډېر زیات خوشحاله شو. خصوصا ما ډېر شخص بسیار یک سرمایه‌دار بزرگیه تو آمریکا کلکسیون این موتورها داره. در ما 6 ماه یه مسابقه هست به فرانسه. این مسابقه 1923 اولین دوره شده، 2023 امسال 100 سالگرد برگزاری مسابقه. این قدیم در ایران خیلی تجربی نداره. دا ډېر یو ښه افتخار وشو نو د افغانستان دپاره، افغانستان د ملت دپاره موږ ډېر زیات خوشحاله شو. خصوصا ما ډېر ښه احساس وکړ او ډېر زیات خوښ شوم په دې باندې. نو ځکه مو دا اراده وکړه چې راسو نږدې ووینو، تاسو ادارې ته د دې مبارکي وایو، خصوصا تا ته د دې مبارکي وایو. الله تعالی دې نور هم توفیق درکړي، خدای دې نورو افغانانو ته توفیق ورکړي چې داسې نوښتونه وکړي. موږ په دې باندې خوشحاله کېږو او موږ به تر شا ولاړ یو. ما از شما حمایت میکنم، میگم ما در کلیت میفهمم. سال گذشته همین موقع فکر کنم که یه بچه 6 ساله افتاده بود داخل چاه. اگه اشتباه نکنم شما تشریف برده بودین، خلیفه صاحب هم بود، انس صاحب هم بود. همین جمع فکر کنم اون روز پای همون چاه بوده. ما این دفعه به خاطر یک خوشی دور هم جمع شدیم. تا گذشته قبل از این اینطوری بود که ما افغان‌ها همش از بدبختی، همش از غم کنار هم جمع شدیم. این دفعه اینطوری شده که ما از خوشی کنار همیم. امیدوارم که دیگه سیر همین خوشحالی‌ها بیشتر باشه و ما افغان‌ها فقط از خوشی کنار هم باشیم. دیگه هیچ چاهی نباشه که درش باز باشه برای بچه بیفته داخلش. دا مثلا مختلف ماشینان دي، دا تقریبا هر ماشین دغه د $1 قیمت لري. دا څه چې د پارټس مکمل سیندار او باډي او ځینې نور دا ټول دې جوړي. دا ته مثلا هغه فایبر چې الکی د بساره نه خلک دا کوي هر چی بشه زودتر نعم سلسله في ماذا تشکر. مثل مرات يقول لك الحمد لله لكن بخل ارمان خپل ځان سره ارمان ارمان دا چې مجاهدین باندې نه ورته د پاتې ځای دا ونه سي په جهاد وخت الحمد لله مجاهدین فار ولایت چې د صاحب تیری کمپیوټر اداره من تو ایران خودم فارغ التحصیل یه اداره تعلیمات فکری مسلکی هستم و 14 پاس
انقدر تو همون 14 فصلی به ما درس و خوب داد که من دیگه دانشگاه نرفتم، اداره ندارم. این اداره تعلیمات تکنیکی مسلکی دقیقاً مشابه با همون چیزی که من تو ایران خوندم و تونستم این کار انجام بدم. توجه به این اداره بسیار مهمه. دم بدی وطن گام پو گام د ښکلا ستوري د امن پرنجو بد کړم دواړې سترګې توري د اسمان د شنو اوبو بدې په وچه خاوره خور کړم سپېرې دښتې بستا په سرو ګلونو کړم سمسوري دشتي بستا پسرو گلونو کلم سمسوري اگدم بدی وطن